د اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند د بیهقي کتاب خپرولو ریاست په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ د ترویج او ودې په موخه دا ځل د پلازمینې کابل په کوټه سنګي سیمه کې د قرآن کریم او کتاب نندارتون جوړ کړی دی. دا چې له دې نندارتون څخه د خلکو استقبال څنګه دی او څومره کتابونه په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي، تاسو ته په اړه معلومات درکوو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري په هیواد کې د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه د بیهقي کتاب خپرولو ریاست دا ځل د پلازمینې کابل د کوټې سنګي په سیمه کې د قرآن کریم او کتاب درې ورځنی نندارتون جوړ کړ. دغه نندارتون د بیهقي کتاب خپرولو د رئیس عبدالعلیم ځانواک مفتیزاده او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو له لوري پرانیستل شو. د یاد ریاست د نندارتونونو جوړولو مسؤل غوث الدین باختر اژانس ته وویل چې په یاد نندارتون کې د بیهقي کتاب خپرولو ریاست سربیره شاوخوا 1.5 خصوصي ناشرانو هم ګډون کړی او زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي له کابل ښاریانو څخه هم غوښتنه وکړه چې له یاد نندارتون څخه لیدنه وکړي او خپل د خوښې وړ کتابونه ترلاسه کړي. این نمایشگاه در حدود بیشتر از 20,000 جلد کتاب نمایش گذاشته شده و بر مدت 3 روز این نمایشگاه است و بیشتر از 90 ناشر در اینجا اشتراک نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست انتشارات کتبی همیشه در صدد از این است که امید به خاطر ترویج فرهنگ و مردم رشد بده تا از این کتاب استفاده کنند. یو شمېر خصوصي ناشرانو هم د باختر اژانس سره په خبرو کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دغه اقدام ستاینه وکړه او ویې ویل چې د ورته نندارتونونو جوړول له کتاب لوستنې سره د ځوانانو د علاقې او کتاب خرڅونې لپاره د بازار موندنې په برخه کې مرسته کوي. الحمدلله هموطنای ما خیلی با علاقه خوب فعلا حضور دارند در این نمایشگاه، از کتاب‌های مختلف از انواع قرآن کریم دیدن میکنن و با علاقمندی زیاد کتاب مورد ضرورت خود را میگیرن. این نمایشگاه ها به خاطر بیدار ساختن اذهان عامه، به خاطر بیدار ساختن روحیه کتابخوانی و کتابدانی بسیار مفید است. از امارت اسلامی از مسئولین تقاضا میکنیم که این نمایشگاه ها را هرچی بیشتر در اطراف و اکناف شهر دایر بکنن و هموطنای عزیزی ما باید کسایی که از اونا تشکری میکنیم، کسایی که حضور ندارن اونا باید با علاقمندی بیاین کتاب بخوانن. یک خط جدیدی ما اختراع کردیم به نام خط گلوبرگ که به این خط ما توانستیم 80% کار قرآن عظیم شأن را نوشته کنیم. فعلا ما تا 80% کار را نوشته کردیم و یک نمونه از بسم الله الرحمن الرحیم، سوره توحید و سوره حمد شریفه یعنی خود قرآن کریم به شکل رسامی نوشته شده؟ بله، در این قسمت که میبینین الفبای قرآن شریف است که هر حرف برای خود یک گل مشخص داره. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم است؟ درست است؟ یا بسم الله الرحمن الرحیم است؟ ب سین میم بسم الله الرحمن الرحیم و هر حرفی که در قرآن شریف آمده با یک گل نمایش داده شده و زیر زبرش با فتحه با ضمه چیزا که است با گل برگ مشخص. یو شمېر ځوانانو چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله هم خوښي څرګنده کړه چې دا ډول نندارتونونه تر یو چتر لاندې او په اسانه توګه د هر ډول کتابونو مطالعې او ترلاسه کولو ته لاره هواروي. والا ښه احساس لرم تر دې چې دا معنا ځوانان پر نور شان اخته په نیټ په دې شي اخته تر دا خو چې د قرآن شریف د روانشناسي کتابونو رومان دا ښه کتابونه دغه وایي تر دې جمعیت پیشرفت کړی نو دا معنا ټلیفون دا شی څه بدل شو. الحمدلله موږ زه ډېر خوشحاله شو دا مخکې ډېر بېنظمي و او ډېر بې ترتیبه کار و. اوس دا کتابونه او دا د ملک یو پیشرفت یې ډېر خوشحاله انشاءالله. د یادونې وړ ده چې د بیهقي کتاب خپرولو ریاست تر دې څو ورځې وړاندې هم د پلازمینې کابل ښار په د افغانانو سیمه کې ورته 3 ورځنی نندارتون جوړ کړی و چې د خلکو تود هرکلی هم له ځان سره درلود.